دلیل وحی صداقت د قرآن مجید الله ذکر کوي. دلیل وحی چې دا وحی د چاره طرف نه ده، الله تعالی را طرف نه ده. او صداقت د قرآن مجید چې دا قرآن مجید دا رښتونه کتاب رښتونه کتاب دی. نو الله فرمایي وهذا ذکر مبارک، او دا قرآن مجید ذکر نه مراد دی ځکه قرآن مجید دی. وهذا ذکر مبارک، الله فرمایي او دا ذکر او دا قرآن مجید مبارک برکت والدی. مفسرین وی مبارک قارئه ناظره سامعه، دا قرآن مجید برکت ورکیو چاہتا. مبارک برکت والدی لسن کے ددی چې څوک د قرآن مجید تلاوت کی نو دته برکت ورکی. قارئه او بیا مفسرین وی مبارک ناظره، برکت والدی کتون کې ددی چې صرف ګوري وتم برکت ورکی، صرف ګوري نو دته برکت ورکی. او مبارک سامعه، او چې صرف اوري د بلنه نو دتم برکت ورکی. نو قرآن مجید دا برکتی کتاب دی، د برکت نه ډک. او چې کم ځای د نغم برکتی دی، کما درسګاه کما مدرسه د قرآن مجید د تعلیم د پاره جوړ شي، نغم برکت والی شي. کپړه ده یو قسمتانی کپړې ته نه جوړ شي، انسانانو د پاره څه کپړې د پردو د پاره څه د یو سیز د پاره څه د بل څه. خدا هغه تان صحیح څه خلق راولګي نو کا سوړای ته قرآن مجید د جوړه کی. ان بیا خلق هغه کپړې ته په خ نظر ګوري، په اوچت نظر باندې بیا د بینه کې کا سوړای عام کپړه د پرته دی. قرآن مجید کا سوړای شو او کمیس شنو، بیا خلق ادب سره او احترام سره اوچت کیو المارای کې کی. نو قرآن مجید دا برکت والا کتاب دی. ان چې بیا یو انسان دا خپل او د قرآن مجید سره ځان ولګاو، ان بیا د ته ډیر برکت ورکړي. دنیا کې ملګری دی، قبر کې ملګری دی، په آخرت کې ملګری دی. الله تعالی قرآن مجید د لوح محفوظ نه د قدر پښپه کې ليله القدر کې دفعتن واحدتن دا په یو ځل باندې نازل کړه. دغه نږدې اسمان ته بیا لګ په سوره وخت کې په 23 سال کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه. نو انزلناه، الله وی موږ نازل کړی، الله په واسطه د جبرئیل تمام فرشتو مشرف فرشتہ د جبرائیل علیه السلام. پرونو ما ویل فرشتو اعلی مقام دی، الله ورته اعلی مقام ورکړی دی. معصومین دي د ګناهونو نه پاک، د الله په ذکر کې د الله عبادت کې چې کومه ډیوټي وته والا شوې ده، په هغه ډیوټي کې هغه بس لګیا دي، مصروف دي. خدای انسان ته وګوره چې ځان او پیژند، بیا د فرشتو نوم بهتر دی. ځان او پیژند د فرشتو نوم بهتر دی، خو شرط دا دی چې ځان صحیح پیژند. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی پیغمبر دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په تمام انبیاء کرامو کې تمام انسانانو کې بهتر. نو قرآن مجیدم اعلی کتاب شخه. او نور زایونو کې الله جل شانه فرمایي چې دا قرآن مجید شفا والا دی. دا سوال دی شفا ورکوونکی کتاب دی. ستا باطن تم شفا ورکي، ستا ظاهر تم بدن شفا ورکي. باطن دنه چې کومي روحاني ګندګۍ دي نو هغه ګندګۍ ختمي، هغه ته شفا ورکي، هغه بیماری ختمي. او ظاهري بدن کې بیمار شي، په دې باندې سو بیماری راشي او مرض راشي، نو داغه د پارم شفا ده. د دې د وجه نه سوره فاتحه ته سوره الشفاء وایي، سوره الشفاء وتم وایي. د دې د وجه نه چې مونږه تاسو کلم بدن کې سفر کینو قرآن مجید لوستل او هغه په خپل بدن باندې چوف کول. اور دې قرآن شریف کې الله تعالی د هر قسمه بیمارو علاج یې د خوشب ده چې یقین پیږي. د هر قسمه بیمارو کو راواله کو سرخو کې دا غي علاج قرآن مجید کې ده. که بدن کې بل ځای کې درد وي قرآن مجید د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایتو کې دعاګانې منقول دي.
د جادو علاج د سحر او د جادو جناتو علاج قرآن مجید کې دی. مونږه تاسو یو ځای بل ځای پیرانو صاحبانو پسې ګرځو کنه. قرآن مجید دا لوی پیر صاحب اصل پیر دا دی چې بس په دې ایمان راړه دا د خپل ک الله به د نار څخه ختم کړي. دې د وجه نه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سحر او جادو شو نو الله تعالی او سورتونه نازل کړه کنه. وې دا سورتونه اولولا نو الله جل شانه دا غي په برکت سره د نبی علیہ السلام ناغه سحر اوچت کړه.